بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1444 هجري سپوږمیز د ذوالحجې د میاشتې 25 نیټه ده چې د 1402 د چنګاښ د 22 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. یو شمیر ځوانانو سره د اسلامي امارت ویان لیدنه د هرات ځوانانو یو شمیر غوښتنې مطرح کړي. د سنتي ښارګوټي څخه د اسلامي امارت ویان لیدنه د پانګونې څخه پر ملاتړ ټینګار وسو. او د هرات خاف د ریل پټلۍ پرانستنه په دې پرانستنه کې افغان او ایراني چارواکو حضور موندلی و. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په هرات کې د یو شمېر ځوانانو سره په لیدنه کې وویل اوس مهال 150,000 ځوانانو د هیواد په کانونو کې کار ترلاسه کړی دی. یو شمېر ځوانو سوداګرو او ځوانانو د اسلامي امارت ویان سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د ځوانانو ورځې په رسمي کلیزه کې ځای ورکړل شي. قاري زبیر رحیمي د اسلامي امارت مسؤلانو څخه وغوښتل چې پر ځوانانو پانګونه وکړي. دا راز د ځوانانو لپاره دایمي بازار او د یو ښارګوټي جوړول او د ځوانانو د سلا مشورې ډلې جوړول هم د ځوانانو غوښتنه څخه وو. وروسته په لویدیځ زون کې د روشن مخابراتي شرکت استازي سید فاروق سادات هم غوښتنه وکړه چې حکومت دې د ځوانو فکرونو څخه ګټه واخلي. ورپسې مولوي ذبیح الله مجاهد وویل د ځوانانو د هرې طرحې څخه هرکلی کوي او ځان د ځوانانو څخه جلا نه بولي. مجاهد زیاته کړه اوس مهال 150,000 ځوانان د هیواد په کانونو کې په کار بوخت دي او موږ زیار باسو چې ډیری ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړو. وروسته محترم مجاهد ژمنه وکړه چې د هرات ځوانانو پیغام د مشرتابه تر عالي مقامو پورې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د هرات سنتي ښارګوټي څخه د لیدنې په ترڅ کې د حکومت جدي ژمنه اعلان کړه چې د پانګونې د ودې څخه به کلک ملاتړ کوي. محترم مجاهد په دې ښارګوټي کې د تولید بهیر ښه وبلی او ویې ویل چې د سوداګرو ځینو غوښتنو ته به پاملرنه کوي. نور حال په راپورټ کې. د افغانستان د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د هرات په صنعتي ښارګوټي کې له لسګونو کارخونو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې ښاغلي مجاهد په دغه صنعتي پارک کې د تولید بهیر په ښه توګه بیان کړ او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت د کورنۍ تولیداتو او صنعتکارانو ملاتړ ته پوره ژمن دی. با تمام قوت کار میکنیم. اول اینکه باید شهرک کاملا اسفالت ریزی شوه و پخته شوه سرک‌های ما که از گرد و از خاک و جلوگیری شود، چون مواد خوراکی اینجا داریم تولید میشه، ادویه تولید میشه، بسیار با پاکی محیط ضرورت داره. با سرک‌ها جور کردن سرک‌ها و ساخت سرک‌ها یک عنصر مهم است در این راستا. دوم همچنان کانالیزاسیون اینجا پاسخگو نیست، باید کانالیزاسیون از اینجا درست شود، آب از اینجا پوره شود، از لحاظ محیط زیست محیط پاک باشه. از برق هم ما وعده میسپاریم که از کشور ترکمنستان فعلا لاین که دوانده شده تا اینجا میرسه انشالله تکافؤ خواهد کرد و تلاش وزارت انرژی و آب همی است که برق ما برای صنعتکارای ما 24 ساعته شود در تمام افغانستان. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې یو شمېر پانګوال د صنعتکارانو څخه د اسلامي امارت د رهبرۍ د پاملرنې د هرکلي په ترڅ کې وایي چې د پانګونې د پراخولو او د هیواد د اقتصاد د ودې په برخه کې په خپل ټول توان کار کوي. خوشبختانه ما تقریبا در شرک صنعتی هرات حدود 40 سکتور فعالیت داریم، در 40 سکتور که خوشبختانه میتونم صراحت بگم که در حد چند سکتور ما در حد خودکفایی رسیدیم که الحمدلله نیاز ما نداریم که کالای مشابه از بیرون از کشور وارد افغانستان شود. باید وویل سي چې دغه شمېر پانګوالو بیا هم د اسلامي امارت له لوري د یو شمېر اسانتیاوو د برابرولو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې اوس په هیواد کې د امنیت د تامین له امله په آرامه توګه خپل کارونه سرته رسوي.
د هرات خاف د ریل پټلۍ د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار، د افغانستان ریل پټلۍ لوی رئیس مولوي بخت الرحمن شرافت، د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد او د ایران رضوي خراسان والی او نورو د اسلامي امارت او ایرانی چارواکو په حضور کې پرانستل سو. نور حال په چمتو سوي رپورټ کې. د افغانستان ریل پټلۍ لوی رئیس بخت الرحمن شرافت دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ودې لپاره مهم یاد کړ او زیات یې کړه چې ډیر ژر به افغانستان د دغه پټلۍ له لارې د چابهار بندر او د هغه له لارې به د هند سره ونښلول سي. د افغانستان د اورګاډي اداره تصمیم لري، اراده لري او حکومت موږ ته بودیجه راکړې ده. د دې نه وړاندې کوم 340 کیلومتره موږ کومه بله نقطه لرو، کوم بل سیکشن لرو، ډېر ژر به همدغه سیکشن هم شروع کیږي او تاسو به دې شاهد یاست. پر دې سیکشن به د هرات په خوا باندې موږ کار شروع کوو او ډېر ژر به انشاءالله موږ خپل ملټي موډل هب چې هغه د ایران د صنعتي ښارګوټي سره وړاندې زموږ آخري هدف دی د خواب هرات د پروژې، موږ به هلته رسیږو. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د دغه ریل پټلۍ پیل یو مادي اقدام نه بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عملي کارونو پیل دی. د اسلامي امارت ویان زیاته کړه چې اوس مهال افغانستان کې سوله راغلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ وخت را رسیدلی دی. ما از برادران ما در جمهوری اسلامی ایران از رهبری جمهوری محترم اسلامی ایران قدردانی میکنیم و اقدامشان را که با ما در این راستا همکار هستند نیت خوب، اخلاص و دیانت میشماریم. بلخوا هم د ایران خراسان رضوي مشهد والی د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره وویل چې د دغه پټلۍ پیل کولی سي د ختیځې او لویدیځې اسیا ترمنځ د نښلولو پل وسي. هغه همداره زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي امارت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. ما در بخشای اقتصادی، در بخشای زیرساختی، در مسائل فرهنگی، در انرژی، آب و همه موضوعاتی که می توانیم از امکانات همدیگر استفاده بکنیم به نفع دو ملت خواهد بود. په همدې حال کې د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار وویل چې د هرات خاف ریل پټلۍ د افغانستان او ایران دوو ملتونو ترمنځ د ټینګې ملګرتیا ښکارندویي کوي او سیمه ییزه اداره به د دغه کرښې ساتلو برخه کې د هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. ملت هرات ملکی، اداری و نظامی همه در راه دفاع و حراست از این خط آهنی که با بهای بسیار گران کشیده شده و در واقع لینی می باشد که محبت، اخلاص و برادری دو ملت را به هم ارتباط میده، اداره محلی هرات و مردم هرات به عنوان یک وجیبه شرعی و یک وظیفه ملی از این خط آهن دفاع کرده و او را برای دیده خود حفظ خواهند کرد. دا په داسې حال کې ده چې د هرات خاف ریل پټلۍ کرښه افغانستان به له اروپا سره ونښلوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس مولوي احمد الله وثیق په هرات کې د اړوند امریت د کارکوونکو سره لیدنه وکړه. مولوي احمد الله وثیق په هرات کې د ملي راډیو تلویزیون کارکوونکو د زیار څخه قدرداني وکړه. محترم وثیق د سنتي ښارګوټي د فعالیتونو انعکاس، د سرتاسري امنیت شتون او د اسلامي امارت نظام او خلکو د غوښتنو د انعکاس په اړه خبرې وکړي چې باید په دې برخه کې لا هڅې وسي. په دې لیدنه کې د هرات د ملي راډیو تلویزیون امیر فرید احمد ایوبي هم د دې ادارې د فعالیتونو او کړنو په اړه خبرې وکړي او دغه سیمه ییزې رسنۍ لپاره د ځینو امکاناتو د اړتیا په اړه یادونه وکړه. وروسته څو تنو کارکوونکو هم خپل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کړل چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس ته لوري د رسېدنې ژمنه وسوه. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د اسلامي امارت د مشرتابه څخه غوښتنه کړې چې د هرات لوی جامع د پارک جوړولو ته بودجه ځانګړې سي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د هیواد ملي راډیو تلویزیون رئیس احمد الله وثیق سره یو ځای د هرات لوی جامع د بیلابیلو برخو څخه لیدنه وکړه. د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی په دې ترڅ کې د اسلامي امارت مشرتابه څخه وغوښتل چې د هرات لوی جامع او نورو دیني عابدو لپاره بودجه ځانګړې سي. مولانا حقانی په لومړی ګام کې د هرات لوی جامع د پارک رغونه اړینه وبلل. وروسته د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وویل تاریخي عابدې د یو ملک هویت دی او اسلامي امارت
د حاکمیت راوروسته ټولې تاریخي ابیدې ساتلې دي. هغه زیاته کړې چې د ټولو تاریخي ابیدو د ساتنې لپاره برنامې تر لاس لاندې نیول شوي دي. 2 تنه د نشه یي توکو د پلور په تور نیول شوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ د 8 امنیتي حوزې منصوبینو د پلټنې په بهیر کې 2 تنه د نشه یي توکو سره یو ځای د دغه حوزې په مربوطاتو کې نیولي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشه یي توکي ترلاسه شوي او یاد کسان تر څار لاندې دي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. قدرمنو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. جمعه هرات ښار نیمه اوریاز الوره درجه 18 تیتای 22، غوریان اوریاز الوره درجه 19 تیتای 26، کراخ اوریاز الوره درجه 14 تیتای 60 او پشتون زرغون لمر الوره درجه 20 تیتای 22. درنو محترم لیدونکو، دا وه خبرونه. اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. یو شمېر ځوانانو سره د اسلامي امارت ویان لیدنه د هرات ځوانانو یو شمېر غوښتنې مطرح کړي. د سنتي ښارګوټي څخه د اسلامي امارت ویان لیدنه د پانګونې څخه پر ملاتړ ټینګار وسو. او د هرات خاف د ریل پټلۍ پرانستنه، په دې پرانستنه کې افغان او ایراني چارواکو حضور موندلی و. درنو محترم لیدونکو، دا وه د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله شپې ولرئ.